تشکر خدای پاک ته دغه خلک د داسې ورځې نه وساتي په موږ چې کومه راغلې ده خدای ده. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که الله متعال در کمک بنده است، معاونت بنده است تا وقتی که بندگان در خدمت برادرانشان هستند یا دستگیری برادران خود میکنند. قسمی که شما میفهمین دوستان عزیز، در اثر زلزله های اخیر در افغانستان مخصوصا در ولایت خوست و پکتیکا اکثریت متضررین داشتیم ما و تعداد زیادی از قربانیایی که البته جانشینیشان از دست دادن الله متعال در زمره شهدایشان محسوب کنند. قمر بازم مثل همیشه در ساحه که نیازمنداست و متضررین است حضور پیدا کرده است و قسمی که شما می‌بینید ما مواد آوردیم، چندین توزیع داشتیم. توزیع دیگه ما در کفیلی از در ولایت پکتیکا ولسوالی برمل است. مواد شامل آرد، روغن، برنج، لوبیا، نخود، چای، بوره، شوینده باب، شامپو، کریم دندان است، برس دندان است، هند سانیتایزر است و همچنان ناخنگیر. موارد دیگه است که حالا فعلا موضوع ذهن ندارم چون متاسفانه نزدیک به 10-11 ساعت ما سفر کردیم تا به این منطقه. سفرشان بر صورت چون راه کم صعب العبور بود. اکثریت عزیزا خانه‌هایشان اینجا تخریب شده است. روند کمک های قمر ادامه دارد. دوستان عزیز، ما در کمال امانت داری ان شاء الله این رسالت و وظیفه را انجام میدیم. مرحله اول ما تمام شد، کمک ها اینجا رسیده است. مرحله دوم ما لیست داریم از نیازمندا که تهیه شده است. خانواده‌ای که شهید دادن ان شاء الله در جریان برنامه شما مشاهده خواهید کرد. مرحله بعدی میریم و به این نیازمندا این کمک ها را میرسانیم. دوستان عزیز، ما در ولسوالی برمل ولایت زیبای پکتیکا قرار داریم. در کنار ما نماینده مردم این ولسوالی یا ملکشان قرار داره. بله و انشالله معلومات میتن. لمرای تاسو ته د قمر د تیم لخوا تسلیت غواړو او وایو او هغه کسان چې شهیدان شوی الله متعال دوی ته جنت الفردوس درکړي او زخمیان ته الله متعال شفای عاجل او کامل درکړي. مالک صاحب معلومات درکړي چې په دغه کلی کې څو کسان ټپیان شوي دي، زخمیان او شهیدان، متضررین ټول دا معلومات موږ سره شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټول هیوادوالو نه، ټول افغانستان نه، خصوصا د تاسو نه چې موږ ته څوک راغلي هغې نه ډېره مننه کوو. موږ سره مو ډېره همکاري وکړه او موږ غم واخیست. دې کلي کې موږ 100 کوره کورنۍ، دې 100 کوره کورنۍ کې ټول دا کورونه ختم شوي دي. کورونه مطلب د یو لویه کلا وي، هغې کې 15 کسان فیملي، 6 کسان فیملي داسې پراته وي. دې کې موږ شهیدان شوي 48 کسان موږ شهیدان شوي دي چې خصوصا د ما د خپل فیملي 60 کسان شهیدان شوي دي. د نور د کلی نه شهیدان شوي دي ټول 48 کسان دي او کم از کم اویا دي 15 دي. دغه موږ اوس راغلي یا دا معلومات نشي چې کوم شهید دی کوم زخمی دی. اویا 15 به موږ زخمیان لري دی کلی کې. تر اوسه پورې مرسته څه شوی دی بنسټونه او د امارات؟ شکریا ادا کوم کنه که څوک ما ته راشي خلی ما سره سلام وکړي، موږ سره د غم درد وخلي، موږ د هغې ډېره شکریا ادا کوي. افغانستان ډېر زبزبلی ملک دی کنه، مطلب د اوس خپل په خپې نه دی ولاړ، خو بیا شکر دی د موږ سره هغې په مطابق او بالکل مطلب د خلک راغلی دی، موږ سره مرسته کړې ده. موږ ډېر شکرګزار یو د هغې خلک نه. مننه. څو کورونه په دغه زلزله کې وران شوي دي چې قمر انشاءالله کوښښ وکړي دا کورونه بیرته هغه اعمار کړي انشاءالله؟ مدیر صاحب تاسو خپل ویډیو کولای شئ. په دې کې ما درته ووایي چې کورونه خو لوی کورونه 41 کورونه وي، په دې کې نه بیا ورونه سره جلا شوي وي، ترو زمون سره جلا شوي وي 100 کورونه. مطلب د په دې کې دی دا یو پاتې نه دی. او یو کور 100,000 افغاني مصرف اخلي چې مناسب یو کور جوړ شي. دا که د 100 کورونه درته وښیم مطلب د دغه به د
15 لک روپۍ پر مصرف وشي او که مطلب د دغه یو 40 کورونه چې درته وښیم چې دغه سل نه یو 40 کورونه جوړ کړي ځکه چې هغه خو لوی کلی والی شوي وي بیا هغه مطلب دی په کروڑ باندې ووړي ان شاء الله مونږ کوښښ کوو چې هغه ارجنت یا اشد ضرورت هغه کورنۍ چې لري ډېر ژر جوړ شي ان شاء الله مونږ ستا په خدمت یو اوس د خوراکي توکي ته ان شاء الله نیازمندانو ته تقسیموو مننه د ستا د همکاري څخه چې دغه فامیلونه مونږ ته معرفي کړي تاسو نه مننه کوم ټول ملک نه ټول مسلمانو نه دې کې کفار نه مننه کوم چې هغه مش خبرېږي چې کېدای شي په دې کې موږ سره څه همکاري کړې وي که نه هغه کفار دي که مسلمان دي د ټولو نه موږ مننه کوي تشکر خدای پاک ته دغه خلک د داسې ورځې نه وساتي په موږ چې کومه راغلي ده خدای ده او بخیر چې ستا درد بیرته ما هغه تازه کړ نه ما تاسو ما بخښلی دی که نه تاسو موږ سره ډېره همکاري کړې ده انسان دی چې کله خبرې کوي هغه ټیم کې خامخا انسان ته دوک ملاو شي تشکر مننه تاسو نه موږ تاسو نه بخښنه غواړي چې تاسو خفه نشئ نه خواهش دوستان عزیز واقعا یک وضعیت البته غیر قابل توصیف است عزیز خدا کس از دست بده یعنی فکر کنم شاید از صحبت از گپ زدن بانه خب دوستان عزیز قسمی که ملک صاحب مشکلات مردم ولسوالی برمل بیان کردن اعضای ما جمع شدن اینجا خانواده های که متضرر هستند البته ما خودم شخصا نمیخوایم که در برنامه حاضر با اینا مصاحبه کنم به سببی که اکثریت اینا در دیده هستند و غمناک هستند گلونشان بغض میگیره و خیلی ناراحت کننده است به بیننده های ما بنابراین ما لازم ندیدم که با اینا صحبت کنم و عزیزای خرد برادرکای عزیز خرد ما کس اکثر اینا کسایی هستند که اعضای بزرگ فامیلشان از دست دادن که سرپرستی اینا رو به فعلا گرفته و بنیاد قمر ان شاء الله کوشش میکنه که یتیما را سرپرستی کنه الحمدلله این پکیجا به اینا تسلیم داده شد در ولایت زیبای پکتیکا ولسوالی برمل الله متعال کسایی که در این امر خیر سهم گرفتن کمک کنه و اجر پاداش بده روند ما ادامه داره و ما روی صفحات شما لینک ها مشاهده میکنین پل ارتباطی میان شما و این خانواده ها هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته